و میرزا خانه چیلم را واخلا او نیپالیان راغلي دینه چیلم را واخلا السلام علیکم او ټاکو او دغه نیپالیان چې راغلي دا پکې بیا بیل خوند کوي یو ټاکو خبره ده چې د کنه دوستانو نیپال والا د خیر سره روان دي او ویلي چې موږ د خیر سره په افغانستان کې په کابل ګرون کې به ښایسته ښایسته میچونه کوو تاسو به ښکاري دغه ښایسته ګرون او ګلغولې ګرون په دغه ګلغولي ګرون کې به د خیر سره د نیپال د افغانستان میچونه وي اوس زیات خلک وي که نه چې نیپال ټي شي دی او دا شو او هغه شو ای د خپلو مزغو استاذه د خېټې نه مړه پاړسي دی نه رښتیا د خپلې خېټې پاړسي وی رښتیا غلط شومه نو خبره داسې ده که نه چې نیپال دی او که ترپال دی خبره داسې ده که نه چې زموږ دپاره مهم دا نه دی چې دا نیپال دی د پاکستان دی د انډیا ده چې به د بهر ملک نه شو که نه هغه ټول مهم دي نن به د خیر سره نیپال لاغې بله به د خیر سره ترپال راشي نه رښتیا بله هوره به د خیر سره پاکستان هم بیا راشي بنګلادیش به هم راشي انډیا والا به هم راشي استرالیا والا به هم راشي ټول به راشي په د خیر سره په غلغلي او دې ښایسته ښایسته غلغلونه لرو په کابل کې په کندهار کې په ننګرهار کې د خیر سره ډول میشونه کوي او د چا د قصد به کوي نو دوستان د خیر سره تیار ورته اوسئ او دعا کوئ د خیر سره انشاءالله تعالی افغانستان به په خپلو پښو ودرېږي او د چا د قصده به ودرېږي که څوک خوشحالېږي او که څوک خفه کېږي نو د افغانستان کې ټیم به په خپلو پښو ودرېږي نو سلامونه ورته کوئ ناشته دعاګانې ورته کوئ دوستانو چې دغه سیریز په خیر سره او په خیر خیرت سره په خوشحالۍ باندې په غلغلو کې او په شور او شرابه کې د خیر زیاتې شي چې چا خبره خوند وکړي غلغلۍ چېرې ده چا خبره ایسي پر ورسېږي چې موږ هم د کرکټ مینهوال یو او خیر دی کلک دې خوا ته په دیوال یو نو بیا هم خیر دی موږ اوبار یو نیپال راځه چې موږ درته تیار یو میچونه به کوو نو دوستانو دعا کوئ د خیر سره غلغلي میچونه به کېږي او په افغانستان کې چې کوم مینهوال اوسېږي نو هغه ټولو ته وایم چې راشي دې لوبو ته د نږدې نه خپل لوبغاړي اتلان شازلمیان عاجزان او دا ټول چا خبره خپل نږدې نه چا خبره حمایت کوي او ورته ووایي ایسي والا ته وښایي چې موږ د کرکټ مینهوال یو موږ د سیاست ته هېڅ کار نشته سیده نو د خیر سره دا د افغانستان ګټه ده چې نن د خیر سره نیپال راشي سبا ته به چا خبره بل یو راشي روتي سره چې دی که نه د افغانستان کارونه ښه کېږي دې ته به مینه دغه دي چکرونو ته به خلک راځي او بل بیا پیسې میسې او شورې به یې د خیر سره چاپ کوي به د افغانستان خلک نو دا د افغانستان صرف کرکټ نه دی د افغانستان دپاره ډېره پیدا کوي هوښیار سړی به بې پوهېږي نو ټول ته زه زما طرفه سلامونه کوم او ګلغلي سلامونه کوم په الله مو سپارم او ښې شېبې ولرئ ما ته هم دعا کوئ او د افغانستان کرکټ بوټ ته هم دعا کوئ چې د خیر سره ترقي شي او افغانستان د خوشپېژل دعا کوئ او په آخره کې به درته وایم چې السلام علیکم او ټاکو